په جړه سر شم خفګان وکړم شور وکړم ته راته ووایه ستا څومره ارمان نور وکړم. مننه جي. او پرویز شاهین صاحب زه به ستا په نوم کاروان روان کړم، بخښنه غواړم شعر غېږه لږه لنډه ده. پرویز شاهین صاحب زه به ستا په نوم کاروان روان کړم، څوک به خوشحاله کړم چاله به پیغور ورکړم. او مننه پرویز شاهین صاحب زه به ستا په نوم کاروان روان کړم، څوک به خوشحاله کړم چاله به پیغور ورکړم. او ما د یو چا د تلو نه وروستو داسې ژوند کړی دی لکه چې کونډه پیغله یو بچي ته کور وکړم. مننه جي. او زم چې حج عمره چې له هر څه یو ځای وکړم، زم چې د پلار مال کې حصه د خپلې خور وکړم. او مینه مې ته وې ته مې نه شوې خو تا نه هېروم، ښځه دستور دی مړې ښځې به څلور وکړم. مننه جي. مننه مینه مې ته وې ته مې نه شوې خو تا نه هېروم، ښځه دستور دی مړې ښځې به څلور وکړم. دا پښتونخوا به ټوله ډیم کړم چې سود دې وشي، ځان به بې کوره کړم رڼا به د لاهور وکړم. او په چا د حد نه سیوا مه کوه باور بچیا، زه هر سړي ته نصیحت د خپلې مور وکړم. او د ژبې سر له مې لمبې لمبې لفظونه راځي، د زړه دننه چې سکروټه شم اور وکړم. او ژوند خو صحرا ده او زه یک یوازې ګرځم پکې، خاکسار احمد اوس تکل په کم یو لور وکړم. ډېر مننه. مړه راځه اوس مې قصه ختموه، مړه راځه اوس مې قصه ختموه، تا په جنګونو را لزړه ستړی کو. مړه راځه اوس مې قصه ختموه، تا په جنګونو را لزړه ستړی کو. او څه ثوابونه را لکار به ګوري، څه ثوابونه را لکار به ګوري، څه ثوابونو را لزړه ستړی کو. او غزل چې د ثواب او ګناهونو مسله ده، د ثواب او ګناهونو مسله ده، په منبر د مسلکونو مسله ده، د ثواب او ګناهونو مسله ده، په منبر د مسلکونو مسله ده. رقیبان خو مونږه هسې بدنام کړي، رقیبان خو مونږه هسې بدنام کړي، یاره دا د نصیبونو مسله ده. رقیبان خو مونږه هسې بدنام کړي، یاره دا د نصیبونو مسله ده. دا منم چې زړه توبې سره صفا شي، دا منم چې زړه توبې سره صفا شي، خو زمونږه د ذهنونو مسله ده. بخانه راته کوه د خپل حقونو، بخانه راته کوه د خپل حقونو، ژوند د ماته د غمونو مسله ده. او خپل د ځان نه چې سوا په بل دردېږم، خپل د ځان نه چې سوا په بل دردېږم، دا په ما کې د زخمونو مسله ده. په یو سر باندې دا سر ته نه رسیږي، په یو سر باندې دا سر ته نه رسیږي، دا په ما کې دشمنۍ ته د نسلونو مسله ده. په یو سر باندې دا سر ته نه رسیږي، دشمنۍ ته د نسلونو مسله ده. او نورې ټولې مسلې حاجي صاحب حل کړې، نورې ټولې مسلې حاجي صاحب حل کړې، یو د خویندو د حقونو مسله ده. مننه. نورې ټولې مسلې حاجي صاحب حل کړې، یو د خویندو د حقونو مسله ده. ناممکنه ده چې دواړه سره یو شي، ناممکنه ده چې دواړه سره یو شي، د عیان او نفرتونو مسله ده. مننه.